سلامونه، زه عبدالرقیب سایل یم او څنګه همکار راسره شمس رحمانزی صاحب دی. تاسې ته روهي ټاکس یا روهي خبرې کوي په ژوندۍ فیسبوک پاڼه خپرونه کې هرکلی کوو. ستړي مه شئ، هیلهمند یو چې تاسې ټول به راته روغ او جوړ یاست. قدرمنو لیدونکو، نن په روهي ټاکس یا روهي خبرې کوي خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په تیر کال یا 2019 میلادي کال کې د افغانستان کرکټ لوبډلې لاسته راوړنې کومې وې. غواړو تاسې سره په دې خپرونه کې خبرې وکړو، ستاسې نظرونه راواخلو، څومره خوښ یاست او په 2019 میلادي کال کې مونږ یا د افغانستان کرکټ لوبډلې کومې لاسته راوړنې ولرلې. په دې اړه خبرې کوو. تاسې هم راسره کولی شئ چې خپل نومونه او کمنټس پرېږدئ تر څو موږ درته بیرته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهو او له تاسو سره خبرې وکړو. په سر کې هم رحمانزي صاحب تاسو ته ستړي مه شئ وایو او هر کله راشئ. سهیل صاحب زیاته مننه، تاسو ستړي مه شئ. هغې وروسته د روهي ویبپاڼې ګرانو لوستونکو او د روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونې ګرانو لیدونکو تاسو ته ستړي مه شئ او هرکلی وایو. لکه څه ډول چې سهیل صاحب وړاندې یادونه وکړله، نننۍ خپرونه مو د 2019 زيږديز کال په ترڅ کې د افغانستان د کرېکټ عمومي وضعیت ته کتنه ده. هغه که د 19 کلنو لوبډله ده، که د افغانستان د کرېکټ ملي لوبډله ده او یا د کرېکټ بورډ نورو برخو کې د دوی هغه لاسته راوړنو باندې سره غږیږو چې د 2019 زيږديز کال په ترڅ کې د کرېکټ له لارې افغانانو لاسته راوړي دي. نو تاسو سهیل صاحب وړاندې لیدونکو یادونه درته وکړه، دغه خپرونه کې تاسو کولی شئ درسره برخه واخلئ، خپلې خاطرې د 2019 زيږديز کال په ترڅ کې راته ووایئ، د لوبغاړو په اړه ځینې خاطرې او هغه لوبو په اړه درسره وغږیږئ چې تاسو ډېرې خوښې کړې وي، یا داسې کومې لوبې چې افغانستان په هغه کې ماتې خوړلې وي یا افغانستان پکې ښه نه وي لوبېدلی، د هغې په اړه درسره وغږیږئ او خپل نظرونه وړاندیزونه او غوښتنې چې کرکټ بورډ ته لرئ یا د نورو لوبغاړو غوښتنې لرئ یا د حکومت څخه کوم وړاندیزونه او غوښتنې لرئ تر څو د افغانستان کرکټ ته لا پرمختیا او پراختیا ورکړي، په دې سره وغږیږئ. سهیل صاحب تر هغه چې لیدونکي په خپرونه کې راځي، زه به خپله یو خاطره د افغانستان د کرکټ په اړه د 2019 کال په اړه درته ووایم. موږ په هندوستان کې محصلین وو، بیا دغه د IPL لوبې پیل وې. نو د IPL د لوبو څخه یوه لوبه په هندوستان مهاراشټرا ایالت پونې ښار کې وه. نو موږ هم کله خبر شولو دغه د حیدرآباد لوبډله وه، نو د افغانستان د کرکټ یو تکړه لوبغاړی راشد خان ارمان صاحب دغه لوبې اخیستی و، په هغه لوبه کې لوبېدو. کله موږ محصلینو هغه وخت کې ازموینې هم رانږدې وې زموږ د پوهنتون، خو چې خبر شولو چې د حیدرآباد په لوبډله کې په IPL کې راشد ارمان صاحب د افغانستان لوبغاړی دی، نو زیات محصلین شاوخوا 5000-4000 محصلین به په پونه کې وو. نو موږ دوی پلان سره ونیولو، ټیکټونه مو بوک کړل، نو میدان ته لاړلو. نو کله چې هغه د لوبې د اصولو په اساس د نړیوالو لوبو هغه لوبغاړي معرفي کول، نومونه اخیستل او بیا په سکرین باندې د راشد خان ارمان نوم راغی او هغې سره افغانستان لیکلی و. نو هغه پردی هیواد و، بهرنی هیواد و، د محصلۍ د دورې د زده کړو دوره وه. نو زه په واقعیت سره درته ووایم سهیل صاحب او لیدونکو سره دغه خاطره شریکه کړم، یو ډول سره د وطن پالنې او د هیوادانۍ مینې او د نشنالیزم احساس ورسره پیدا کېږي. نو ماته دغه 2019 زيږديز کال کې هغه ډېره جالبه او په زړه پورې خاطره چې راسره پاتې ده، هغه په د IPL په لوبو کې د افغان لوبغاړي د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان لیدل و چې مخامخ مې دی په هغه لوبو کې ولیدل او د هندوستان په هیواد کې چې دی بیا په لوبو کې ولوبېدل او ډېره ښایسته لوبه یې ترسره کړله. نو زما له خپلو خاطرو څخه په 2019 کال کې دغه جالبه او راته خوږه خاطره وه. رحمانزی صاحب 2019 میلادي کال د افغان کرکټرانو یا افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره له ډېرو لاسته راوړنو یو ډک کال و. په دغه کال کې افغان کرکټ لوبډلې فول ممبرشیپ د ICC لخوا نه واخیست او همدارنګه نبی او راشد دوی لومړني افغانان دي چې د استرالیا په بیگ باش سیالیو کې لوبیږي.
همدارنګه افغان 19 کلنو لوبډله اوس نړیوال کرکټ جام کې ګډون لپاره نیوزیلند ته تللې ده. رحمان زی صاحب 2019 میلادي کال د افغان کرکټ لوبډلې لپاره له ډیرو لاسته راوړنو څخه یو ډک کال و. قدرمنو لیدونکو په نننۍ ژوندۍ خپرونه کې موږ له ځان سره په خوست کې سپورتي خبریال ښاغلی بهار سمسور صاحب هم لرو او د سره به د افغانستان د کرکټ په لاسته راوړنو باندې خبرې کوو. له یاده دې نه وي پاتې چې بهار سمسور صاحب په کرکټ پوهنې په نوم یو کتاب هم لیکلی او نوموړی په کرکټ کې ډیر مسلکي پوهیږي. نو مخکې له دې نه چې یوه یادونه وکړم بیا هم غواړم چې لیدونکو سره دا شریکه کړم چې مونږ د روهي ټاکس یا روهي خبرې کوي په ژوندۍ خپرونه کې نن په دې خبرې کوو چې په 2019 میلادي کال کې د افغان کرکټرانو یا افغان کرکټ لوبډلې هغه لاسته راوړنې کومې دي او تاسې هم کولی شئ چې راسئ راسره په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. رحمان زی صاحب که مو خوښه وي مونږ بهار سمسور صاحب راخلو دی به منتظر پاتې وي. سهیل صاحب بهار سمسور صاحب زموږ د خپرونې لومړی لیدونکی هم دی. دوی راته خپل سلامونه هم پرېښودلي دي. بهار صاحب ته علیکم سلام وایي او د یادونې وړ ده سهیل صاحب بهار صاحب نن یو ښایسته لیکنه هم د 19 کلنې لوبډلې په اړه رالیږلې وه چې په روهي ویبسایټ کې ورته خپاره شوله او هغه لیست یې خپور کړی و چې په لوبه کې به لوبغاړي برخه واخلي. نو دوی له هغې لیکنې څخه هم مننه کوو چې موږ ورته نن په روهي ویبسایټ کې خپاره کړله او نشر ته مو وسپارله او خوشبختانه دوی راسره په خپرونه کې هم برخه اخلي نن او مخامخ به راسره وغږېږي. نو سهیل صاحب تاسو لاړ شئ او بهار صاحب سره ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ او دوی د کمرې په وړاندې راوړئ تر څو لیدونکي هم له دوی نظریاتو څخه برخمن شي. بهار سمسور نه دا چې نن یې موږ ته مقاله رالیږلې ده نه دا چې نن موږ ته د کرکټ په اړه لیکل رالیږلي. سمسور صاحب په افغانستان کې له سپورتي خبریالانو یو مسلکي خبریال ده چې تل یې مسلکي هڅې کړي دي. نو کوشش کوو چې بهار صاحب راواخلو کمرې پر مخ راوړو او مخامخ سره خبرې وکړو. ګرانو لیدونکو تاسو هم کولی شئ د یا د موضوع په اړه په کمنټ کې راته خپل نظرونه او دیدګاوې پرېږدئ او همدا ډول که چیرې تیار یاستئ مخامخ او په ژوندۍ بڼه راسره خبرې وکړئ نو په کامنټ کې مو راته نوم پرېږدئ موږ به په نوبت سره درته زنګ وکړو او د یو څو دقیقو لپاره په یاده موضوع راسره مخامخ خبرې وکړئ. مخکې له دې نه چې بهار صاحب راسي رحمان زی صاحب محمد عیسی نبیل ورور لیکلي دي وایي سلامونه متاسفانه چې دې موضوع سره بیخي نااشنا یم. نبیل صاحب د تیرو شپو کې موږ سره په سیاسي خپرونو کې او په سیاسي موضوعاتو کې برخه اخیستله. متاسفانه دی په کرکټ باندې نه پوهیږي او له موضوع سره بیخي نااشنا ده. نبیل صاحب سلامونه علیکم سلام وایي. په رښتیا سهیل صاحب چې دوی راسره په نورو خپرونو کې دایمي همکار و نبیل صاحب راسره برخه اخیستې وه. نو نبیل صاحب د روهي ویبپاڼې مشرتابه او ټول ټیم او ډله هڅه کوي تر څو هغه ډول خپرونې برابرې او جوړې کړي چې زموږ لیدونکو ته د خوښې وړ وي. نو زموږ هڅه دغه ده لکه څه ډول چې تاسو د روهي ویبسایټ او ویبپاڼه ګورئ موږ په له اسلام نیولې بیا تر ورزش او روغتیا او اقتصادي برخو کې خپرونې لرو. نو په ټولو برخو کې به انشاءالله موږ خپرونې لرو د لیدونکو نظرونه په اخلو او همدا ډول په نږدې وخت کې به د روهي ټاکس خپرونه په داسې یو ترتیب درته برابره کړو چې په کومه برخه کې موږ خپرونه لرو د هغې برخې مسلکي کسانو په خپرونه کې راسره وي. نو ستاسو پوښتنې او وړاندیزونه به د دوی په وړاندې ږدو چارواکي به ردوت کوو په هغوی به هم راسره خبرې او توده بحثونه به وړاندې سره وړو. ستاسو مننه تر دې قدمه مو روهي ویبپاڼه حمایه کړې ده او په خپرونو کې راسره برخه اخلئ. سهیل صاحب بیا هڅه کوو تر څو بهار سمسور صاحب خپرونې ته راوړو. مخکې له دې چې بهار صاحب سمسور راشي محبوب صاحب لیکلي دی هم زموږ تلپاتې لیدونکی ده. لیکلي دي السلام علیکم ورحمت الله. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زه به دومره ووایم چې کرکټ مې ډېر خوښ دی. همدا یوه لوبه ده چې افغانان یې خوشحاله کړي دي او د ده ټول افغانانو خوښ ده. او بېشکه کرکټ لوبډله یا کرکټران زموږ دا دي چې ټول افغانانو ته یې خوشحالي ورکړې ده په دغسې یو سخت حالت کې چې هر وخت افغانان کړیږي.
همدغه کرکټران دي چې وخت نا وخت یې د خپل هیواد لپاره بریاوې راوړي دي او د خپل هیواد لپاره یې لاسته راوړنې درلودلې دي او په دې سره ټول افغانانو ته مسکا ورکړې او خوشحاله کړي دي. رحمان زی صاحب مخکې له دې چې بهار صاحب بیا راواخلو، موږ به کوشش وکړو چې موږ د خپرونې میلمه وو. اول خان خپل نوم پرېښی ده، نو اول خان سره به موږ ارتباط ونیسو. دوستانو تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې راسره برخه واخلئ، که په کامنټ لارې مو راته نظرونه پرېږدئ او یا په کامنټ کې مو راته نوم پرېږدئ تر څو موږ درته زنګ وکړو. سهیل صاحب بل ورور عبدالرحمن صاحب هم په خپرونه کې راسره برخه اخیستې ده، دوی سلامونه راکوي. عبدالرحمن صاحب سلام ته علیکم سلام وایو، مننه چې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. بل ورور میوند وفا هم سلامونه ویلي، مننه وروره، سلام ته دی. وعلیکم سلام. جمیل مخلف صاحب لیکي تېرې شپې هم نظر درلود رحمان زی صاحب، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ستاسې د ښه صحت په هیله. مننه مخلص صاحب، تاسې خپله د صحت په هیله. قدرمنو لیدونکو بهار سمسور وبخئ. مننه بهار صاحب، دا ستونزې دي، د انټرنیټ ستونزې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. کوشش کوو چې موږ بیا در سره ارتباط ونیسو تر څو تا راواخلو او تا سره د کرکټ په اړه خبرې وکړو، تر څو په 2018 میلادي کال کې افغان کرکټ لوبډلې یا افغان کرکټرانو کومې لاسته راوړنې ولرلې او دغه لاسته راوړنې په افغانانو کوم تاثیر درلود او د دوی په دغه کرکټ لوبې باندې کوم تاثیر درلود. رحمان زی صاحب رښتیا ده، لیدونکو سره په دې اړه خبرې وکړو. سهیل صاحب، جمیل مخلص صاحب په سیاسي موضوعاتو باندې پرون سره خبرې وکړې، ښایسته نظرونه یې درلودل. نو مخلص صاحب تاسو کولی شئ په همدې سپورټي ورزشي خپرونه کې هم د سره برخه واخلئ او کوم نظر وړاندیز لرئ کولی شئ تاسو د کمرې په وړاندې راوړئ او د کرکټ په اړه هم راسره خپل لیدلوري او نظرونه شریک کړئ. مخلص صاحب فکر کوم رحمان زی صاحب سیاسي علوم یې هم لوستي دي، نو ځکه هم سیاسي دید لري. بهار سمسور صاحب لیکلي دي چې ستونزه موجوده ده، نو غواړو هڅه کوو تر څو ستونزه حل شي. خو وړاندې هم سهیل صاحب په نور خپرونو کې هم یادونه وکړه، هغه زموږ تاسو دغه د 2000 زيږديز کال عمومي وضعیت د افغانستان باندې مو چې کومه خپرونه درلودله، نو په هغه کې هم دغه وړاندیز وکړو چې حالات یې وکړي په دغه 2018 کال کې دغه د ټکنالوژۍ په برخه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یا د انټرنیټ ستونزه هواره شي. ځکه زموږ لیدونکي اکثره زموږ د خپرونې نه وروسته کمنټونه کوي او دوی شکایت حتی د حکومت نه دغه چې دوی په سیمو کې انټرنیټ په ښه ډول سره کار نه کوي. دوی غواړي زموږ د خپرونې په جریان کې زموږ سره برخه واخلي، خو له بده بخته به ووایو چې دوی په هغه لحظه باندې نه توانېږي، هغه شېبه باندې دوی نشي توانېدلی تر څو زموږ سره په خپرونه کې برخه واخلي. خو بیا هم لیدونکو له تاسو مننه کوو تر څو زموږ له خپرونو سره مینه او لیوالتیا لرئ او راسره برخه اخلئ. موږ هڅه کوو لیدونکي خپرونې ته په ژوندۍ بڼه راوړو، مخامخ ورسره په نننۍ موضوع چې د افغانستان کرېکېټ ته مو ځانګړې کړې ده، هغه هم د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې کومې لاسته راوړنې د افغانستان کرېکټ بورډ، ملي لوبډلې، 19 کلنو لوبډلو درلودې، یا افغان حکومت د کرېکټ په برخه کې په 2018 زيږديز کال کې څه کړي دي، او ستاسو وړاندیزونه اورو چې په 2018 کال کې تاسو دوی ته کوم وړاندیزونه غواړئ چې وکړئ تر څو افغان کرېکټ له پرمختیا او پراختیا سره مخ شي. او لکه وړاندې یو ورور هم یادونه کړې وه چې تر ډېره خو د افغانستان په رسنیو او په نورو برخو کې د جګړې او د مرګ ژوبلې خبرونه او هغه خوښي چې افغانانو ته په شونډو یې مسکا ورکړې ده، هغه یوازینی شی کرېکټ دی چې په دې برخه کې افغانانو ته خوښي ورکوي. جمیل مخلص صاحب نظر لري د کرېکټ په اړه هم دوی لیکلي دي، تاسو کولی شئ راته زنګ وکړئ. نو سهیل صاحب موږ به جمیل مخلص صاحب په ژوندۍ بڼه راوړو تر څو د کرکټ په اړه هم نظر له ځان سره واخلو. وړاندې له دې چې مخلص صاحب راسي
تاسې مخلص صاحب راغی. سلام علیکم جمیل مخلص صاحب هرکلی درته وایو ستړي مشئ خپرونې ته درته ښه راغلاست وایو. سلامونه علیکم مې ومنئ تاسو ته رحمان ځای صاحب او سقیب صاحب ته سلامونه وایم. ښکلې موضوع مې انتخاب کړې ده. رښتیا هم یوازې سپورټ دی چې موږ تاسو افغانانو ته خوښي راکړې ده. که چېرته موږ ښه خبر اورو هغه به د سپورټ له ډګره وي. نو هغه ښه خبرونه چې دي نو کرکټ افغانان بالخصوص دغه افغانان د نوي ځوانان کرکټ ته ډېر خوشبینه دي. هغه مهمه لوبه چې دوی خوښوي اوس وخت کې ډېر ځوانان کوي هغه کرکټ دی. نو کرکټ په دغه 2018 کال چې تېر شو څنګه چې ICC خبر ورکړی و چې یو د لاسته راوړنو کال و. ډېرې لوبې ګټلې افغانستان پول ممبرشیپ ته رسېدلی و. نو دغه لاسته راوړنې موږ ټولو دپاره د ویاړ خبره ده. خو یوه خبره باید یاده کړم چې دغه لاسته راوړنې چې دي دا یوازې د دې کال لاسته راوړنې نه دي. دې د موږ 2000 کال ته 2002 دریم دا د هغې په تعقیب ورو ورو موږ مزل کړی بالاخره دغه مقام ته رسېدلی و. نو زما هیله ده چې افغان لوبغاړو هڅه کړې ده په ټول دغه کرکټ کې تر څو دغه لاسته راوړنې واخلي. دغه لاسته راوړنې هر چا ته هر هېواد او هر کرکټ لوبډلې ته نه ورکول کېږي. مخلص صاحب ته راته ووایه ته کرکټ خپله کوې؟ نو زه به اول درته وایم چې ما عادت دغه دی چې شاید ځینې فکر وکړي چې په کرکټ په اداره کې شامل و که هغه لوبغاړي و دا د هغو لاسته راوړنې ده. موږ به دا ومانو چې صحیح شوه دوی به هڅه کړې خو دا 2018 کال پورې دغه مزل چې کړی و دا کې نور خلکو برخه اخیستې وه لکه هغه پخواني لوبغاړي چې موږ هغه پخواني لوبغاړي لکه نوروز منګل دغه یاد کړو هغه چې اوس په کرکټ کې نشته رئیس احمدزی چې یاد کړو چې اوس وخت یو ښه کوچ دی. همدارنګه هغه کرکټ چې دوی د ابتدا نه دوی شروع کړی و هغه پخوانی لومړنی کوچ چې و تاج محلو کلم. نو مقصد موږ دغه لاسته راوړنې که ووایو فقط دغه به دې ادارې ته مشخص نه وي چې اوس څوک کار کوي بلکې دا لاسته راوړنې د ډېر وخت راهیسې هغه هڅو نتیجه وه چې بالاخره دغه ځای ته ورسېدو. بل تا د کرکټ یې خبره وکړه زه خپله کرکټ خو هغسې لکه تاسو چې ووایئ چې منظم یې نه کوم خو بعضې وخت کې چې موقع پیدا شي وخت وي نو کرکټ کوم. مخلص صاحب یو بله پوښتنه هغه له تاسو څخه په دې ډول لرو په 2018 کال کې ستاسو وړاندیز افغان حکومت ته څه دی او د کرکټ بورډ ته مو څه دی؟ دوی د کوم کارونو باندې لاس پورې کړي تر څو د افغانستان کرکټ لا وځلیږي؟ خو یوه کرکټ بورډ څنګه چې موږ تاسو خبر وو چې د ایرلینډ او د افغانستان کرکټ بورډ دواړو په یوه ورځ د بشپړ غړیتوب واخیستو. خو کوم جدول چې دغې 4 کلو دپاره اورئ تاسو غږ لرو په موبایل باندې بل زنګ راغلی وبخښئ. ما ویل هغه کریډټ هغه لوبې چې د ایرلینډ کرکټ دپاره ورکړل شوي دي موږ کرکټ لوبډلې ته نه دی ورکړل شوي. نو که چېرته افغانستان کرکټ بورډ په دې باندې کار وکړي هڅه وکړي چې هغسې لوبې موږ تقریبا دوی د موږ نه 15 لوبې اضافه کوي. موږ فکر کوم 80 لوبې کوي دوی یو تقریبا 60 لوبې اضافه کوي. افغانستان کرکټ ته هڅه وکړي چې نورو کرکټ بورډونو سره لکه انډیا سره لکه انګلینډ سره نورو سره دغسې اړیکې جوړې کړي تر څو په دې وتوانېږي چې نورې لوبې د افغانستان ملي لوبډلې ته برابر کړي. همدارقم تر 19 کلنو ته که چېرته هغه برابر کړي نو د دې امکان شته چې دوی به ډېرې تجربې لاسته راوړي. نړۍ مننه جمیل مخلص صاحب له تاسو مننه کوو تر څو په خپرونه کې مو سره بیا برخه واخیستله. ستاسو وړاندیزونه د روهي ویبپاڼې له لارې خپاره شول. همدغه خپرونه موږ د روهي ویبسایټ ته هم پورته کوو او په یوټیوب هم دغه خپرونه تاسو کتلی شئ. نو ستاسو وړاندیزونه د روهي ویبپاڼې له لارې الله دې وکړي چې حکومتي چارواکو او مسؤلو چارواکو ته ورسېږي. مننه کوم مخلص تاسو ته هم ښکلې موضوع ده. هیله ده چې نور هغه څوک لکه تاسو چې یادونه وکړه بهار سمسور په خپله ښه به دا وایي چې تاسو د کرکټ د برخې هغه مبصرین یا هغه خلک چې کرکټ باندې ډېر پوهېږي موږ هغسې په کرکټ نه پوهېږو کاشکې یو 2 نفر مو میلمانه کړي نو دا به ډېره ښه وي. په آینده کې اړوندو موضوعاتو کې یو میلمه ولرئ ښه به وي. مخلص صاحب موږ وړاندې یادونه وکړه روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه
په لومړیو شیبو کې ده، نو په وروسته ورځو کې او په نږدې وخت کې په روحي خبرې یا روحي ټاکس کې به موږ توده بحثونه ولرو، چارواکي او مسؤلین به پکې ولرو، او د سیاسي چارو شنونکي یا د سپورټ په برخه کې، د روغتیا په نوره هره برخه کې اړوند کسان به له ځانه سره ولرو، او د لیدونکو خپرونې به د دوی په وړاندې کېږدو. نړۍ مننه کوو مخلص صاحب چې خپرونه کې مو سره برخه واخیسته. ښه وخت سره سر صاحب جمیل مخلص صاحب و، دوی هم د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ بورډ د لاسته راوړلو خوښ ښکارېدل او هیلې درلودلې تر څو په 2018 کال کې هم افغانستان کرکټ وځلیږي. او د دوی یو خبره چې دوی اشاره ورته وکړه، د دوی لاندې او واقعیت همدا دی صاحب چې کومې لاسته راوړنې چې په 2018 کال کې موږ تاسو ولیدل یا له دې وړاندې په 2014 کال کې موږ د کرکټ په برخه کې ولیدلې، دغه لاسته راوړنې موږ په هغې کال پورې یوازې نشو ټاکلی محدودولی. دغه لاسته راوړنې د 2000 لومړي کال څخه یعنې هغه وخت چې په افغانستان کې نوې دوره منځته راغله او کرکټ پیل شولو، دغه کریډیټ د لاسته راوړنو او هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه باید په ټول هغه پکې شامل کړو چې په دې برخه کې کار کړی دی، که ځینې لوبغاړي اوس موږ لرو او یا نه لرو، او یا نور مشران چې مسؤلین چې په کرکټ برخه کې کار کړی دی، دغه د ټولو هغو هڅو او خواريو کوښښونو نتیجه ده چې په 2018 کال کې افغانستان کرکټ ته دغه ځای ورسولو. بالکل رحمانزی صاحب، دا د افغان ملي لوبډلې یا د افغان کرکټرانو دا هڅه ده چې دوی ته په اصطلاح په کرکټ کې لاسته راوړنې ورکول کېږي د آی سی سی لخوا نه. افغانستان کم وخت کېږي چې کرکټ ته راوتلی دی او د کرکټ په برخه کې کارونه شروع کړي افغان لوبغاړو. دا د افتخار خبره ده چې دوی په دغسې کم عمر کې په اصطلاح په داسې کمو وختونو کې دوی فول ممبرشیپ ته ځي او ډېرې د آی سی سی لخوا نه ډېرې لاسته راوړنې دوی ته ورکول کېږي. غواړم رحمانزی صاحب دغه مخکې له دې نه چې ورور لیکلي دي خوشحال خاکسار صاحب راواخلو د نظر، غواړم دوی له لیدونکو سره د 2018 میلادي کال کې د افغانستان کرکټ لوړې او ژورې یو څه معلومات شریکم. د بېلابېلو لاملونو له مخې 2018 میلادي کال د افغانستان، ایرلند او زمبابوې لوبډلو لپاره له خاطرو یو ډک کال و. که څه هم 2018 میلادي کال د زمبابوې او ایرلند لوبډلو لپاره څه ناڅه مایوسونکی و، خو بې لاسته راوړنو نه و. د دې درې لوبډلو په منځ کې 2018 کال کې د افغانستان کرکټ لپاره له لاسته راوړنو ډک او غوره کال و، ځکه افغانستان په 2018 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ. ترڅنګ یې راشد خان او نبی ساخیل په بهرنیو لیګونو لکه بي پی ایل، آی پی ایل، ګارابین پریمیر لیګ او بیګ باش لیګ سیالیو کې د لوبېدو چانسونه ترلاسه کړل، او همداشان د افغانستان له ویسټ انډیز سره د یو ورځنیو لوبو سیریز هم مساوي کړ. البته ایرلند هم په 2018 میلادي کال کې افغان لوبډلې سره هممهاله د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړی ده. په 2018 میلادي کال کې د افغان کرکټ لوبډلې لپاره بله لاسته راوړنه د صحرا جام و. افغانستان 2018 میلادي کال کې د اماراتو په کوربتوب د صحرا جام سیالیو په اتلولۍ ګټلو سره پیل کړ، چې له ټولو مخالفو لوبډلو څخه یې سیالۍ په ښه توپیر وګټلې. په لومړۍ سیالۍ کې ایرلند ته ماتې ورکړه، خو ایرلند د دغو سیالیو غټ له خپلو نورو سیالیو لوبډلو سره وبخښئ له سیالو لوبډلو څخه واخیست او پایلوبه کې به له افغانستان سره مخامخ شو. ایرلند ونه شو کولی چې د افغانستان د سپین بالینګ په ډېرې بښنې سره پر وړاندې مقابله وکړه او افغانستان په 10 ویکټو پایلوبه وګټله. رحمانزي صاحب دا زموږ دغه معلومات، موږ ډېر نور معلومات هم د افغانستان د افغان لوبډلې لپاره د 2018 میلادي کال کې چې د دوی له لاسته راوړنو ګڼل کېږي راټول کړي دي، نو د خپرونې په اوږدو کې به یې ځوابوو. سایل صاحب مخکې له دې خوشحال خاکسار صاحب غوښتنه لري، دوی وایي موږ سره زنګ ووهئ او خپرونې ته په ژوندۍ بڼه راوړئ. د هغې وړاندې نیک ویال لیکي چې ملګرو ښه موضوع مو خوښه کړې ده. ډاکټر صاحب نیک ویال له تاسو مننه کوو تر څو په خپرونه کې مو راسره برخه اخیستې ده او زموږ خپرونه ګورئ. لاړ به شو سایل صاحب خوشحال خاکسار صاحب خپرونې ته راوړو. خوشحال خاکسار رااخلو په دې اړه د دوی نظر.
بله خاکسار صاحب سلام وعلیکم ښه سلام تاسو ته او د روهي پاڼې لیدونکو ته د زړه د تله سلامونه وړاندې کوم. واقعیت هم چې تاسو د ریښې موضوع ته اشاره کړې ده، هغه لاسته راوړنې چې په 2017 کال کې افغان کرکټ ملي لوبډلې لاسته راوړنې کې ډېرې مهمې ډېرې راوړنې لري لاسته، خو تر ټولو خورا مهمې چې ده هغه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې د فول ممبرشیپ د ICC نه چې واک هغه ډېر مهم، هغه په دې معنی چې 2017 کال کې دی نه، هغه د 2000 کلونه د کرکټ ملي لوبډلې هغه که لوبغاړي وو که کرکټ بورډ ادارې کور کړی هغه که پخواني وو که اوسني دي، نو دا په دې معنی نه ده چې دا اوس 2017 کال کې دی تغیر شوی، نه دا دی د 15-14 کاله دی دې دپاره کار کړی دی، هلې ځلې لوږې تندې په ځان تېرې کړي دي، دغه هدف ته رسېدلي دي. نو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو په دا 2017 کال کې. نو خبره د کرکټ ملي لوبډله چې ده د 2000 دوستانو خوشحال خاکسار صاحب زموږ سره په لاین ده، تخنیکي ستونزه د نیټ ضعیفوالی موجود دی، د دوی خبرې د یو لنډو شیبو لپاره زموږ سره قطع شوي دي. هڅه کوو تر څو خوشحال خاکسار صاحب په خپرونه کې راسره واخلو. خاکسار صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ سهیل صاحب په نیټ کې نو دوی ونه کولی شول خپل نظر تر پایه پورې زموږ سره شریک کړي. بیا به هڅه وکړو تر څو خوشحال خاکسار صاحب خپرونې ته راوړو. تاسو د ځینو دوستانو نظرونه پرېښودلي دي، سهیل صاحب دغه له لیدونکو سره شریک کړی. رحمانزی صاحب محب آرچ لیکي سلامونه، هیله ده ښه وخت ولرئ. زه د کرکټ په اړه څه نظر نه لرم، خو یوه غوښتنه لرم چې د راتلونکي برنامې د موضوع وردګ ولایت او په خپلو عمومي نشراتو کې د وردګ ولایت اوسني خراب حالت ته د مسؤلینو توجه واړوئ. منیب الرحمن رحماني بیخي سمه ده، موږ به هڅه وکړو تر څو د وردګ ولایت د اوسني خراب حالت په اړه موږ ژوندۍ خپرونه چمتو کړو او له مسؤلینو سره او همدارنګه له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړو چې د وردګو حالت څنګه بدلېدلی شي. ډېره مننه چې کمنټ دې پرېښود. نن هم په روهي ټاکس یا روهي خبرې کوي په دې خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کومې لاسته راوړنې درلودې او افغان کرکټ بورډ لپاره د ICC لخوا نه کوم هغه په اصطلاح ژمنې چې ICC ورسره کړې ده آیا هغه ورته تسلیم شوې یا نه دي تسلیم شوي، او بل خوا تاسې په دې اړه څه وایاست چې افغان کرکټ لوبډلې په 2018 میلادي کال کې دغه لاسته راوړنې درلودلې دي. رحمانزی صاحب موږ هڅه کوو چې بهار سمسور صاحب یو ځل بیا وګورو چې دی کولی سي که نه سي کولی. هڅې روانې دي سهیل صاحب تر څو لیدونکي په خپرونه کې راسره واخلو، خو د دوی له خوا د انټرنیټ ستونزه شتون لري. نو بیا هم تر هغه چې نور لیدونکي سهیل صاحب په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راخلو. عزیز افغان صاحب زموږ د خپرونې لیدونکی دی، دوی د خپرونې ستاینه کړې ده. مننه افغان صاحب، تاسو هم کولی شئ بیا د موضوع په اړه سره خپل لیدلوري او نظریات پرېږدئ. جمشید آیار لمر تبریک ډیره مننه. او از کجا در لاین هستی؟ از کابل در لاین هستیم برادر. خب رحمانزی صاحب په بهرنیو لیګونو کې د نبی او راشد ارمان ګډون افغانستان چې کرکټ یې ورځ تر بلې د پرمختګ په لوري روان دی او د لوبډلې په ترکیب کې داسې پیاوړي لوبډلې لري چې لوبغاړي لري چې نړیوالو لیګونو ته هم ورپېژندل شوي دي. 32 کلن نبی ساحل لومړی افغان لوبغاړی و چې IPL سیالیو کې په 3 میلیون هندي کالدارو د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لخوا واخیستل شو، او افغان لوبغاړی راشد خان هم د همدې لوبډلې لخوا په 40 میلیونه هندي روپۍ واخیستل شو. د IPL لیلامۍ تر اوسه تر څو اونیو تېرېدو وروسته دواړه افغان لوبغاړي بیا د ویسټ انډیز په کورني
تجارتي سیالیو کې واخیستل شول چې نبی ساحل د سنت کیټس او نیوز پیټرایټس لوبډلې لخوا په $90,000 او راشد خان بیا د گاینا امازون لوبډلې لخوا په $80,000 واخیستل شو. راشد خان خپل زړورتیا او وړتیا د کرکټ په نړۍ کې ښکاره کړه او په اوسنیو بیګ باش سیالیو کې د اډلیټ سټرایکر لوبډلې لخوا ورسره د لوبېدو تړون لاسلیک شو. په دې سره راشد آرمان لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په دې لیګ کې لوبه کوي. محمد نبی ساحل هم په بیګ باش لیګ کې اخیستل شوی خو نوموړی د ویسټ انډیز بالر سونیل نارین پر ځای د ملبورن ریګټس لوبډلې سره لوبه کوي. ښایسته معلوماتو سهیل صاحب دغه د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې چې تاسو وړاندې کړل واقعیت د سهیل صاحب مختلف لوبغاړي د مختلفو هیوادونو له لوري په 2018 زيږديز کال کې په نړیواله کچه واخیستل شول چې دا د افغانانو لپاره په واقعیت سره د ویاړ او د افتخار ځای دی. او سهیل صاحب همدغه کرکټ دی چې د افغانستان بیرغ یې په بهرنیو هیوادونو کې په لړزه راوستی دی، خلکو ته یې ورپېژندل دی. همدا ډول زما په خپل د خوښې شی په کرکټ کې هغه وخت چې لوبه پیل کېږي د لوبې نه وړاندې د افغانستان ملي سرود په بهرنیو ډګرونو او بهرنیو میدانونو کې موږ اورو. نو دغه هغه تنې د افغانستان کرکټ کې پخوانیو اوسنیو لوبغاړو او محصلینو له 2000 کال څخه بیا تر ننه پورې هڅې کړې دي، خوارۍ کړې دي، شرایط ورته نه وو مساعد او هغه ډول زمینه دوی ته نه وه مساعده کوم چې نړیوالو درلودل. خو دوی د افغانستان کرکټ ته که وګورو سهیل صاحب پیل شوی کرکټ یو 14-15 کاله عمر لري. هغه کارونه چې په دې برخه کې شوي دي هغه د لیدونکو لاندې هغه کارونه موږ د 500 کالونو د عمر لرونکي کارونه شمیرلی شو. دومره لاسته راوړنې افغان کرکټ په دې برخه کې لاسته راوړي دي. رحمانزی صاحب تعجب خدا ده کله چې دوی هغه لومړی وختو کې نړیوالو لوبو ته وځي افغان لوبغاړي نوروز منګل په شمول رئیس احمدزي په شمول چې اوس دوی مشران دي هغه مخکیني لوبغاړي ګڼل کېږي. په جرسي کې یو ټیم دوی لوبه کوي نه پوهېږم چې کوم لوبډلې سره دوی لوبه لري خو هغه یو ویډیویي کلیپ غوندې جوړ شوی ده داسې ډاکومنټري غوندې د مستند فلم غوندې جوړ شوی. هغه کې کله چې دوی دغه لوبه بایلي نو خدای ستا رحمانزی صاحب دغه لوبغاړي ټول ژاړي چې دا نه پوهېږم ډېرو افغانانو لپاره ډېره داسې دردونکې غوندې ایسي دغسې یو څوک چې په هېواد کې جګړې له کلونو راهیسې ستونزې دوی بیا ځي د نړۍ په کچه او د دغه هېواد یا د افغانستان په سطحه باندې دوی هلته استازولي کوي او د کرکټ لوبه کوي. نو دا ډېر دردونکې ده او هغه حالت سړی بیخي انسان احساساتي کوي. نو افغان لوبډلې دغه ستونزې ګاللې دي. اوس شکر دی ډېر یو ښه پړاو ته دوی داخل شوي دي. فول ممبرشپ اسانه خبره نه ده. دا د افغان کرکټ لوبډلې لپاره او د افغان کرکټ بورډ لپاره په 2018 میلادي کال کې تر ټولو ډېره مهمه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو دا د روهي ویب سایټ روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس ژوندۍ خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې د افغان کرکټ لاسته راوړنو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه په کامنټ کې راته پرېږدئ او یا هم په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راسره برخه واخلئ ترڅو موږ زنګ درته ووایو هغه وړاندیزونه او خاطرې چې د افغانستان د کرکټ په اړه یې لرئ زموږ د لیدونکو سره شریک کړئ. سهیل صاحب زیاتو لیدونکو غوښتنه لري چې زموږ سره مخامخ خبرې وکړي د دې خپرونې د موضوع په اړه، خو له بده بخته باید بیا ووایو چې له دوی له اړخه څه نه څه د انټرنیټ ستونزه موجوده ده. هر څومره چې موږ کوښښ کوو نو دوی راسره نشي په لیکه کېدلی، خو بیا هم موږ هڅې کوو تر څو د دې خپرونې په اړه ځینې لیدونکي راسره واخلو او له دوی واورو چې د کوم لیدلوري د افغانستان کرکټ ته ګوري. په ځانګړي ډول په 2018 کال کې د افغانستان د کرکټ خوږې او ترخې خاطرې د دوی لاندې څه دي او په لاسته راوړنو یې خبرې سره وکړي او همدا ډول سره ځینې پیشنهادونه وړاندیزونه د کرکټ په اړه وړاندې کړي تر څو په 2018 کال کې افغان کرکټ تر څو چې ځلېدلی دی له دې هم لا نور وځلېږي. رحمانزی صاحب 15 ورځنیو لوبو ته افغانستان چې څنګه داخليږي ویل شوي چې د جون 22 نیټه
د افغانستان کرکټ لپاره یوه تاریخي نیټه وه چې پکې افغانستان ته د ایرلینډ سره یو ځای د ټیسټ سیالیو غړیتوب ورکړل شو او دواړه هیوادونو د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د 11 او 12 ټیسټ هیوادونو په توګه معرفي شول. ایرلینډ په 2013 میلادي کال کې خپل لومړی ټیسټ لوبه پاکستان او افغانستان او بیا به یې له هندوستان سره کوي. رحمانزه صاحب مونږه نن روحي خبرې کوي. په دې خبرې کوو چې افغان کرکټ لوبډلې په 2013 میلادي کال کې کومې مهمې لاسته راوړنې درلودې او لیدونکي یې په اړه څه وایي، دوی راضي دي نه دي راضي ترې، او اصل کې خو خبره دا ده چې کرکټ دا ټولو ته معلومه خبره ده چې ټولو افغانانو ته یې خوشحالي ورکړې ده، ټولو افغانانو ته یې خوښي ورکړې ده او د دغو افغانانو په خوله باندې دغه مسکا خوره کړې ده. د نړۍ په کچه باندې د افغانستان دغه درې رنګه بیرغ دا په هر وخت رپیږي کله چې افغان کرکټ لوبډله هغو نړیوالو میدانونو کې موجوده وي، هلته خپلې لوبې کوي، هلته خپلو سیالو لوبډلو سره خپلو یا د نړۍ د نورو هیوادونو سره په کرکټ لوبې کوي. رحمانزه صاحب ګلروف هم سره خپرونه تعقیبوي، مننه ترې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو لرئ. سایل صاحب لیدونکو ته یو ځل بیا د خپرونې یادونه کوم، د روحي ویب سایټ روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه درته خپرېږي. دوستانو د خپرونې موضوع مو ده افغان کرکټ د 2013 زيږديز کال په جریان او ترڅ کې. تاسو کولی شئ په خپرونه کې راسره برخه واخلئ او د 2013 کال په جریان کې ځینې خاطرې راسره شریکې کړئ، کوم وړاندیزونه مسؤلو کسانو ته لرئ په هغې راسره وغږېږئ، یا ښایي داسې هم شوي وي سایل صاحب په 2013 کال په جریان کې افغان کرکټ ملي لوبډلې او همدا ډول د 19 کلنو لوبډلې زیاتې لوبې درلودلې. ځینې لوبې داسې شوي وي چې هغو کې د کرکټ میناوال زړه ماتې شوي وي په کرکټ کې، یا په هره لوبه کې برد و باخت یا ګټل او بایلل دواړه کېږي. نو هغې بایلل هم یا د لوبې له لاسه ورکول په خپله یو ډول تجربه ده او لوبغاړي تیارېږي تر څو هغه تېروتنې کومې غلطۍ چې دوی په هغه لوبه کې ترسره کړي چې په هغې وجه نه دوی هغه لوبه له لاسه ورکړي، نو په راتلونکي لوبو کې د هغې لپاره پوره تیاری نیسي او په داسې ډول سره لوبه کوي چې په پوره ډاډ او اطمینان سره را روانې لوبې او یا وروستۍ لوبې ترلاسه کړي او هغه وګټي. نو نه یوازې په کرکټ کې بلکې د ژوند په هره برخه کې لوړې او ژورې کې وي، په هغه کې بایلل او ګټل کې وي. نو له دوستانو او لیدونکو هم اورو چې دوی راسره د کرکټ برخه په اړه خپلې خوږې او ترخې خاطرې شریکې کړي او په لاسته راوړنو راسره وغږېږي. رحمانزه صاحب په 2013 میلادي کال کې د افغانستان لپاره مهمه دا وه چې ځوان لوبغاړی ښاغلی مجيب الرحمن د خپله په هیواد کې ځلیږي او بیا نورو لوبو لپاره ځي، بالاخره د بنګلادیش په تجارتي سیالیو کې اخیستل کېږي. که د مجيب الرحمن زادران هغه استعداد ته وګورو او د ده دغه کم کرکټ ته وګورو، نو تمه ده چې دی به ډېر ژر د افغانستان لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او کرکټ بورډ لپاره فکر کوم یوه ښه نمونه او ډېر څه لاسته راوړنې به ولري او دی هم د راشد ارمان غوندې به انشاءالله په نړۍ کې خپل ځان ثابت کړي چې نه یوازې مجيب، نه یوازې راشد ارمان، نه یوازې نبی، بلکې د افغانستان هر ځوان که په سپورت برخه کې د همدغسې ځلیدونکي دي، که په هره برخه کې تاسو فکر کوئ دوی همدغسې ځلیدونکي دي او کولی شي چې په سمه معنا باندې ترسره کړي. دغه د افغان لوبډلې کرکټ لوبډلې پرمختګونو او لاسته راوړنو رحمانزه صاحب په ټول افغانستان کې د کرکټ لوبه ډېره عامه کړې ده. په هر ولایت کې هر چیرته او په هر کلو په ټولو کلو کې ټول ځوانان اوس په دې لګیا دي چې کرکټ وکړي او کرکټ ته په اصطلاح تر ټولو مهم کتلي دي. خو موږ به له مخاطبانو سره دا هم شریک کړو چې دوی د کرکټ ته کرکټ نه وایي یا دې په اصطلاح داسې نه ورته وایي چې ټول هغه وخت دې ورباندې وکاروي او ولګوي.
دوی دې خپل نور ورځنیو کارونو ته هم متوجه سي. خو چې څوک کرکټ کولی سي، رحمان زی صاحب هغه باید کرکټ وکړي، او چې څوک کرکټ نشي کولی لکه ما غوندې، نو په کار دا نه ده چې دغسې خپرونې ته هم راسي. رښتیا خبر ده سهیل صاحب، د خپرونې په دې برخه کې روهي ویب سایټ نن د کرکټ په اړه یو لیکنه درلودله، نو د هغې لیکنې هم ځینې مهم ټکي به له لیدونکو سره شریک کړو، تر هغې به لیدونکي هم په خپرونه کې ولرو. د کرکټ نړیوالې شورا په خپل سایټ خپره کړي او په هغه کې یو شمېر هغه لوبغاړي یاد کړي چې 10 ورځې وروسته به د 19 کلنو په نړیوال جام کې راښکاره شي او خپله وړتیا به وښایي. د افغانستان لپاره کپتان نوین الحق او ورپسې مجیب زادران نوم یاد شوی دی او لیکلي دي چې افغانستان لپاره یوازې راشد نه دی چې باید خبرې پرې وشي، بلکې ورپسې د مجیب په څېر څېره هم شته چې یوازې د نړیوالو 19 کلنو لپاره اسانه نه ده، بلکې دا هغه هستي ده چې په ټاپ سټیج کې هم باید تر لوبغاړي لار بدله کړي. مجیب وروسته له هغې چې د یارلین خلاف لوبډلې ته راغی او په لومړۍ لوبه کې یې ویکټې ګزار کړې، هغه څه و چې افغان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکی روښانه ثابت کړ. دغه د یو لیکنه وه چې روهي ویب سایټ نن نشر ته سپارلې وه د کرکټ په اړه او د مجیب زادران په اړه چې د نړیوالې شورا یې په لیست کې نوم راوړی دی، د هغې په اړه خبر پرې لیکل شوی و. دوستانو یو ځل بیا یادونه درته کوو، دا د روهي ویب سایټ روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې د افغانستان، سیمې او نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې در سره خبرې کوو. د نننۍ ورځې موضوع مو ده د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې د افغان کرکټ لاسته راوړنو نه غږیږو. تاسو هم کولی شئ وړاندیزونه ولرئ او یا د کرکټ په اړه ځینې خوږې او ترخې خاطرې در سره شریکې کړئ، او یا هغه لوبې چې د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې افغان ملي لوبډلې یا د 19 کلنو لوبډلې ترسره کړې، په هغې اړه در سره خبرې وکړئ. کولی شئ په کامنټ کې راته خپل نظر پرېږدئ او یا هم په کامنټ کې مو راته نوم ولیکئ تر څو موږ درته زنګ ووهو او په ژوندۍ بڼه په یاده موضوع سره خبرې وکړو. او رحمان زی صاحب تازه یو خبر و اوس وخت کې ورکړل شوی ده، دغه ده چې فلیپ سمنز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی ټاکل شوی ده. نو وګورو چې فلیپ سمنز څوک ده. د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ښاغلی فیل سمنز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي په توګه ګمارل شوی ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې فیل سمنز به نوی کال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو سیالیو او ټیسټ د لومړۍ لوبې دپاره روزنه ورکوي افغان لوبغاړو ته. فلیپ سمنز 26 سیالۍ وبښئ 26 ټیسټ سیالۍ او 143 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ او 207 فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي دي. هغه دې نه مخکې هم د لږ وخت دپاره روزنه په برخه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره ملګری پاتې شوی ده. ښاغلی فیل سمنز دې نه مخکې تر کال 2002 میلادي پورې د ویسټ انډیز د ملي ټیم غړی او ورپسې د ویسټ انډیز، زمبابوې او ایرلنډ سره د روزونکي په توګه یې هم کار کړی ده. افغانستان په نوي کال 2018 کې د زمبابوې سره 8 لوبې لري. له دې برسیره به د کال 2019 دپاره غوراوي سیالۍ هم کوي او ټاکل شوې ده چې کرکټ د بشپړ غړیتوب اخیستو نه پس به د هند سره لومړی ټیسټ لوبه هم ولري. نو دا د کرکټ په برخه کې یو ښه خبر و. هیله ده چې ښاغلی مننه سهیل صاحب چې تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوي روزونکي په اړه له لیدونکو سره معلومات شریک کړل. واقع دی چې په 2018 کال کې افغانان یا د کرکټ مینوال په لوی ټول افغانان هیله لري تر څو د نوي روزونکي سره افغان کرکټ لوبډله یا وځلیږي او لا نورې لاسته راوړنې ولري. سهیل صاحب هڅه کوو تر څو په خپرونه کې لیدونکي په ژوندۍ بڼه سره واخلو. عبدالبایس کړوخیل صاحب سلامونه راکوي. کړوخیل صاحب سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ستړي مه شئ، په خپرونه کې درته هرکلی کوو. سهیل صاحب کړوخیل صاحب لیکي تاسو د کرکټ بورډ د نوي کوچ په هکله څه نظر لرئ چې څومره به تام شي؟
مؤثر تمام شي. نو کاروخیل صاحب وړاندې سهیل صاحب د نوي کوچ او د نوي روزونکي په اړه ځینې معلومات درته وړاندې کړل. نو موږ تر ډېره له تاسو او چې تاسو د کرکټ په اړه نننۍ موضوع کې څه نظر لرئ؟ موږ په هغه معلومات چې روهي ویب سایټ په دې اړه خبرونه او خپرونې لري، د هغې مهم ټکي در سره شریک کړل، در سره په وغږېدو. او زموږ هیله همدغه ده چې نوی کوچ او نوی روزونکی به په 2018 کال کې په کرکټ لوبډله چې تر اوسه کومه ځلېدلې ده له دې به هم وړاندې لاړه شي. خو له تاسو لاندې هغه پخواني کوچ او پخواني روزونکي له نوي کوچ او نوي روزونکي سره څه ډول پرتله کوئ او ستاسو هغه توقع او هیله له نوي کوچ څخه تر کومې کچې ده او څومره هیله تر لرئ تر څو په داسې ډول سره افغان ملي لوبډلې ته روزنه ورکړي تر څو په نورو روانو کورنیو او نړیوالو سیالیو کې تر ډېره لاسته راوړنې او بریاوې ولري. او کړوخیل صاحب تمه ده چې د ویسټ انډیز دغه پخوانی لوبغاړی فیل سیمنز به د افغانستان د کرکټ په برخه کې له افغان کرکټ لوبغاړو سره ډېره هڅه وکړي، ځکه د راپورونو له مخې ویل شوي چې هغه یا ښاغلي سیمنز 26 ټیسټ لوبې کړي دي. نو دا به د افغانانو لوبغاړو سره به د ټیسټ په لوبو کې همکاري ولري او همدارنګه د 143 نړیوالې او ورځنۍ سیالۍ او 200 فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي دي. نو تمه دا ده چې دی به د افغان کرکټ لوبغاړو لپاره یو ښه روزونکی ثابت سي او دی به دا وښیي چې دی څنګه کولی سي افغان لوبغاړي چې اوس ډېر مخکې روان دي او د ده سره به لا وکولی سي چې لا هم مخکې ولاړ سي. مننه کوو چې نظر مو پرې ایښی و. سهیل صاحب بیا هڅه کوو تر څو ځینې لیدونکي په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راسره واخلو. موږ سره زیات لیدونکي غواړي په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راشي، خو د انټرنیټ د ستونزې له امله دوی نه توانېږي تر څو راسره برخه واخلي. ګرانو لیدونکو تاسو کولی شئ د کمنټ له لارې راسره خپل وړاندیزونه او نظرونه پرېږدئ او په دې راسره وغږېږئ چې 2018 زيږديز کال په ترڅ کې افغان کرکټ یا د ملي لوبډلې او همدا ډول د 19 کلنې لوبډلې په اړه ځینې خاطرې او وړاندیزونه راسره شریک کړئ او د 2018 کال په جریان کې په نوي کال کې ستاسو هغه تمه او توقع له کرکټ بورډ څخه د غوښتنې وړاندیز مو د حکومت څخه څه دي تر څو داسې کارونو باندې لاس پورې کړي چې د کرکټ په برخه کې د لا پیاوړتیا او غښتلتیا سبب شي. د کرکټ په برخه کې دا چې افغانستان به خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه له په اصطلاح له هند لوبډلې سره کوي. نو غواړو په دې اړه هم یو څه لنډ معلومات در سره شریک کړو. وایي د هند کرکټ بورډ سرپرست امیتاب چوهدري د دوشنبې په ورځ په ډسمبر په 10 په نوې ډیلي کې دا اعلان کړی و چې افغانستان له ډېره وخته دا غوښتنه لرله تر څو له هند سره د ټیسټ سیالۍ ولري، خو اوس دوی دا منلې ده. د هند کرکټ بورډ اجرایي مشر راهول جوهري هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې هند به له افغانستان سره د ټیسټ لوبه کوي او هغوی ته به د ټیسټ نړۍ ته ښه راغلاست وایي. بل خوا د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر عاطف مشل بیا امریکا غږ آشنا ته ویلي چې د دغې لوبې دقیق ځای او دقیقه نیټه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په ګډ کنفرانس کې ژر اعلانېږي. ښاغلي مشل ویلي چې له هند سره یې د کرکټ په برخه کې په 5 نورو مسایلو هم موافقه کړې، خو په اړه یې جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې غونډې د افغانستان او هند ترمنځ د ټیسټ دغه لوبه د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې وشي. ښاغلي مشل ویلي چې افغانستان هیله لري چې خپله د ټیسټ لومړنۍ سیالي له هند سره وکړي. بل خوا تر دې مخکې ویل شوي چې رحمانزی صاحب زمبابوې به له افغانستان سره د ټیسټ لوبه کوي، خو زمبابوې ویلي چې دوی ټول پام د 2019 میلادي کال نړیوال جام د غوره سیالیو ته اړولی او له هغه وروسته افغانستان سره د ټیسټ لوبه نو نشي کولی. د کرکټ نړیواله شورا سږ کال افغانستان او ایرلینډ ته د ټیسټ لوبې امتیاز ورکړی. ایرلینډ د 2018 کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان سره ټیسټ لوبه لري. نو دا هغه معلومات چې افغان کرکټ لوبډله په 2018 میلادي کال یا په دې روان میلادي کال کې وروستیو میاشتو کې د راپورونو له مخې ویل شوي دي دوی به د لومړۍ خپله ټیسټ لوبه ولري او د هند د کرکټ بورډ اجرایي مشر هم دا ویلي چې افغانستان ته به دوی د ټیسټ لوبو کې دوی لومړی ښه راغلاست وایي.
سایل صاحب د قاسم خان په نوم ورور سره برخه اخیستې ده. قاسم خان ورور ستړی مه شئ، خپرونه کې درته هرکلی او ښه راغلاست کوو. قاسم خان ورور لکه څه ډول چې په خپرونې په سریزه کې مو هم یادونه وکړله، د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د 2018 زيږديز کال په جریان کې د افغانستان د کرېکېټ په لاسته راوړنو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې هغه لوبې چې تاسو کتلې دي ورڅخه خوږې او ترخې خاطرې لرئ، هغه راسره شریکې کړئ او همدا ډول کرېکټ بورډ یا حکومت ته هغه وړاندیزونه وړاندې کړئ تر څو په 2018 کال کې د افغانستان کرېکټ 19 کلنه لوبډلې او ملي لوبډلې لا پسې وځلیږي او همدا ډول د کرېکټ په اړه که ځینې نور سره لرئ کولی شئ د روهي پاڼې له لیدونکو او لوستونکو سره یې شریک کړئ. پوهیږئ چې افغان کرکټ لوبډله به په 2018 میلادي کال کې کوم څه ولري او کوم پرمختګونه به وکړي. د دې لپاره هیلې موجودې دي. 2018 کال به د افغانستان او ایرلینډ لوبډلو لپاره یو بوخت کال وي. دوی به د 5 ورځنیو لوبو له بڼې فارمټ سره د بلدتیا لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه په مارچ کې د زمبابوې په کوربتوب 2019 میلادي کال نړیوال جام ته د غوراوي پړاو سیالۍ پیلېږي چې د دې 3 هیوادونو په ګډون نور هیوادونه چې په هغه کې ویسټ انډیز هم شامل دی ګډون کوي. د دې لسو لوبډلو له ټورنمنټ څخه به یوازې 2 لوبډلې نړیوال جام ته لاره مومي. 2019 میلادي کال نړیوال 50 اوریز جام سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې سویلي افریقا، هندوستان، آسټرالیا، نیوزیلینډ، انګلند، سریلانکا، پاکستان او بنگلاديش لوبډلو د یو ورځنیو لوبو د درجه بندۍ له لارې ورته مستقیما لاره موندلې ده. مننه سایل صاحب، هغه معلومات چې تاسو د 2018 زيږديز کال په ترڅ کې په کرکټ باندې له لیدونکو سره شریک کړل. سایل صاحب د خاروټي په نوم سره SH خاروټي ورور سره برخه اخیستې ده. دوی پوښتنه لري چې شهزاد محمدي به د زیمبابوې خلاف لوبه کوي او که دی به شتون پکې ونه لري. نو دا خو رحمانزی صاحب داسې یو پوښتنه دی ورور کړې داسې نو دا به نه پوهېږم څوک به درته ځواب کړي. خاروټي صاحب موږ وړاندې وویلي دا د روهي ویب سایټ روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده. دغه خپرونه کې موږ پلان لرو چې پر هغه موضوع باندې چې خپرونه په راتلونکي کې برابرولو د هغې مسؤل کسان به په خپرونه کې راسره وي. که د سپورټ په برخه کې زموږ خپرونه وي نو هم به د کرکټ بورډ چارواکي په خپرونه کې راسره میلمانه وي او همدا ډول هغه کسان چې د کرکټ په اړه پراخه معلومات ولري او د کرکټ شنونکي وي دوی به په خپرونه کې راسره برخه اخلي. نو ستاسو د نننۍ پوښتنو په ډول پوښتنې به او یا نور وړاندیزونه که تاسو لیدونکي لرئ موږ به د دوی په وړاندې ږدو او دوی به تاسو سره په مخامخ ډول د هغوی پوښتنو او ستاسو د پوښتنو او ځوابونو په اړه خبرې کوي. دا د روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه اوس په دې ډول تاسو سره موږ پر مخ وړو چې ستاسو لیدونکو څخه اورو چې کرکټ 2018 کال په جریان کې هغه لاسته راوړنو باندې راسره وغږېږئ او کوم وړاندیزونه لرئ وړاندیزونه تر څو روهي ویبپاڼه دغه خپرونه روهي ویب سایټ ته پورته کېږي او همدا ډول په یوټیوب کې د روهي په چینل باندې چارواکي او مسؤلینو ته رسیږي. نو تاسو تر ډېره هڅه وکړئ هغه خاطرې راسره شریکې کړئ او یا کوم پیشنهادونه وړاندیزونه مسؤل اړوندو کسانو ته لرئ او موږ سره شریک کړئ تر څو تر هغوی ورسوو. او ژمنه در سره دغه کوو چې په نږدې راتلونکي کې په هر هغه موضوع باندې چې روهي ویبپاڼه روهي خبرې کوي خپرونه جوړېږي د هغې برخې اړوند مسؤلین کسان او په هغه برخه کې چې معلومات لري شنونکي وي دوی به زموږ سره راسره وي. دغه خپرونه موږ د افغانستان او د نړۍ ټولو ستونزو او روانو پیښو ته ځانګړې کړې ده. لکه څه ډول مو چې وړاندې درته یادونه هم کړې ده نننۍ خپرونه مو د کرکټ په اړه ده. راتلونکې خپرونه به په اسلامي موضوعاتو په ټولنیز ژوند همدا ډول په روغتیایي موضوعاتو باندې د سیمې افغانستان په سیاسي وضعیت باندې د ورزش په برخه کې او د ټکنالوژۍ په ټولو برخو کې به موږ در سره خپرونې ولرو. ستاسو ته به معلومات درکوله کېږي ستاسو وړاندیزونه او غوښتنې به تر مسؤلو کسانو رسوو او هغه پوښتنې چې در سره دي تاسو ته به موږ داسې زمینه مساعده کړو چې هغه پوښتنې له مسؤلو کسانو مخ پر مخ وکړئ او دوی درته ځواب درکړي. مننه رحمانزی صاحب. خروټي صاحب ته زه یوه یادونه لرم. د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشل BBC ته ویلي چې
د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC لخوا پر شهزاد محمدي باندې کوم تورونه چې لګول شوي وو هغه له منځه تللي دي او لرې شوي دي، نو شهزاد محمدي به وکولی شي چې په جنوري کې لوبو ته راستون شي. بل خوا د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل بیا وایي پر ښاغلي محمدي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د ممنوعه درملو خوړلو تور لګول شوی و چې د قضیې مخ ته بیولو لپاره یو قانونپوه وکیل ته ورته نیول شوی ده. نو د کرکټ نړیوالې شورا 2018 میلادي کال په جنوري کې شهزاد له لوبو منع کړی و او اوس پرېکړه شوې ده چې راتلونکي جنوري کال کولی شي چې د کرکټ لوبې ته بیرته راستون شي. واقعا د سیل صاحب روهي ویپاڼې یو میاشت وړاندې په دې اړه باندې خبر درلود د شهزاد محمدي په اړه کوم درمل چې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ممنوع اعلان شوي وو هغه درمل د ښایي په تېروتنې سره خوړلي وي. نو هغه معلومات او خبر چې روهي ویپاڼې په دې اړه خپور کړی و هغه په دې ډول و چې هغه وکیل چې په دې برخه کې کار کوي او د مدافعې وکیل دی نو هغه هڅه کوي په ډېر کم وخت کې لکه تاسو چې وړاندوینه وکړه هغه پیشبیني په دې ډول سره وه چې د 2018 زيږديز کال په جنوري کې به شهزاد محمدي وکولی شي چې په لوبو کې برخه واخلي. نو موږ هم همدا هیله لرو چې تر څو شهزاد محمدي وکولی شي، ځکه د افغانستان په ملي لوبډله کې یو ستوری دی، یو فعال لوبغاړی دی، د ده شتون افغان کرکټ ته ډېر اړین او ډېر مهم دی. د کرکټ افغانستان کرکټ بورډ مشر هم ویلي وایي موږ ډېر خوښ یو چې شهزاد محمدي به راتلونکي کال یا په دې روان کال کې بېرته کرکټ ته راځي. هغه په نړیواله کچه وایي د خپل استعداد او په زړه پورې کرکټ له امله ډېر مینوال خپل کړي دي او د هغه کار د کرکټ نورو لوبغاړو ته هم یو خبرداری ورکړی ده رحمان زی صاحب چې پوه شي د منع شوو درملو کارول جدي پایله لري. نو که کوم لوبغاړی د محمدي صاحب غوندې کوم څه نوشي جان کړي نو هغه به دغسې بیا له لوبو نه لرې کېږي. سهیل صاحب فکر کوم زموږ د خپرونې وروستۍ شېبې دي، نو له ګرانو لیدونکو سره به خدای پاماني وکړو. د روهي ویپاڼې روهي خبرې کوي قدرمنو لیدونکو او په لویه کې د روهي ویپاڼې ټولو لوستونکو نړۍ مننه کوو تر دې دمه مو په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بیا چې زه شمس رحمانزی او زموږ تکړه همکار عبدالرقیب سهیل صاحب په بله خپرونه کې حاضرېږو او ستاسو سره برخه اخلو. په لوی او مانان خدای مو سپارو. تر بیا ښې چارې. او پام سي سبا موږ خپرونه درانه ضرور درازي نو قرآن اغللی په مخه مو کس